سلامونه او نیکی هیلې درنو دوستانو، زه د مدینې منورې په وادي الجن کې یم. دا هغه سیمه ده چې خلک دلته یا د عرب یا راتلونکي خلک په دې باور دي چې دلته جنیات یا پېریان دي، نو له همدې امله د وادي الجن په نامه یاده کړې. دلته تاسې ګورئ دا خلک موټر راولي، دلته یې نیټل کوي، که څه هم دا ځای داسې کنده غوندې ځای دی، خو بیا هم موټر لیور سره دي. تاسې وګورئ هغه ډاکسنه را روانه ده. باور دا دی دلته چې تاسې وګورئ، باور دلته دا دی چې په دې ځای کې جنیات موټر ټیله کوي. دا چې دلته حقیقت څه دی او د ځمکې له لحاظ د ځمکې پېژندنې له لحاظه خبره څه ده، دا به ځمکه پوهان ښه پوهېږي چې دلته کوم مقناطیسي قوه ده چې دا موټر یې کش کوي. که څنګه تاسې وګورئ دا موټر دلته راځي، نیټل کېږي، خو بېرته شاته ځي، که څه هم دا کنده ده. نو باور دا دی چې دا ځای دې سیمې ته ټول دې سیمې ته وادي الجن وایي. دا وګورئ تاسې دا موټر راځي، نیټل کېږي او هغه موټر هم نیټل دی، داسې روان دی او ځي. نو دلته معمولا خلک راځي او د دې سیمې لیدنه کوي. دا وګورئ تاسې دا موټر راغی، ودرېدو، نیټل یې کړو، خپل حرکت وکړو، شاته ځي.